السلام علیکم درنو دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. امید لرم چې تاسو به ټولو روغ او جوړ وئ او دغه ویډیو به هم راسره تر اخره وګورئ. دوستانو، دا چې ما تاسو ته د ژر انزالېدو د ستونزې په اړه د ویډیوګانو یوه لړۍ پیل کړې ده او په دې کې مې درته 3 ویډیوګانې جوړې کړي چې د ژر انزالېدو پیژندګلوي، د دې علتونه او د اسلام له نظره په دې اړه څه راغلي هغه مې درته پکې بیان کړي. په نننۍ ویډیو کې د ژر انزالېدو په اړه د علاج په اړه یو څه معلومات درکوم. که څه هم د ژر انزالېدو په اړه ډېرې زیاتې نسخې شته چې ما تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې هم بیان کړي او په راتلونکي کې به هم انشاءالله درته ورباندې ویډیوګانې جوړې کړم، خو په دې ویډیو کې مې درته په دې اړه یو څو سپارښتنې راوړي. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو، له تاسو یې غوښتنه کوو چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سبسکرایب او ورسره په خوا کې د زنګ نشان کلیک کړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي. کله چې یو سړی له خپلې میرمنې سره ترجمه مخکې مینه وکړي، نو د دې لپاره چې په میرمنو کې ارګسام یا تر نارینه‌وو ډېر وخت غواړي. ارګسام درنو دوستانو د میرمنې انزال کېدلو ته ویل کېږي. نو ځکه چې د میرمنو ارګسام تر نارینه‌وو ډېر وخت غواړي، نو په مینې او لمس کولو سره به یې هغه ته چمتو کوي چې له ځان سره یو ځای هغه هم راضي کړي. د دې لپاره چې انزال ژر ونشي، بېلابېلې رودې بیان شوي دي چې یوه پکې د سټارټ اینډ سټاپ روده ده. په دې روده کې جنسي فعالیت پیلېږي او تر هغه دوام کوي چې نارینه ارګسام ته ورسیږي. تر هغه وړاندې چې ارګسام ته ورسیږي او انزال شي، سمدستي باید جنسي فعالیت بند کړئ او څو ثانیې هیڅ ډول فعالیت ونه کړئ. د مثال په توګه، کله چې 4 ځله مو خپله تناسلي اله د میرمنې په محبل کې دننه کړه، یو توقف وکړئ او د لنډې شیبې وروسته بیا 4 ځله یې تکرار کړئ. یعنې په دې طریقه کې داسې ده چې تاسو به د جنسي اړیکې یا کوروالي پر مهال وقفه اخلئ. کله چې د خپلې ښځې سره جنسي اړیکه کوئ، نو د لږې اړیکې وروسته یو څه آرام او وقفه اخلئ، بیا تاسو شروع کوئ او بیا همداسې وقفه اخلئ، تر څو په دې طریقه سره تاسو عادتاً شئ. تر 1 میاشتې 2 میاشتو دغه کار که وکړئ، نو انشاءالله چې په دې سره به ستاسو جنسي اړیکه یا د انزال وخت زیات شي. دا یوه د کوروالي کولو طریقه ده چې د کوروالي په کولو کې به تاسو د انزال د اوږدېدو سره ځان بلدوئ. خو دا چې نورې کومې نسخې دي، کومې طبي نسخې دي او کومې سپارښتنې دي، په دې اړه درته په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې هم جوړوم. دوستانو، په آخر کې بیا هم غوښتنه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. د ویډیو لیدلو مو